کرپټو کې 100 روپۍ وګټلې. کرپټو یا مارکیټ ډېر ډاون شوی یا چې 100,000 دې چې کله ډېر روپۍ وګټي که نه دې بیا دا خبره کوي مارکیټ ډاون شوی دی ځکه چې اوس زمانه به څوک غواړي. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په موضوع کې به هغه به عیدت په یو نوي بلاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن بلاګ شروع کړو. داسې خبره ده که نه چې ما په خپل باغ کې لږه سبزي کرلې ده بله ورځ نو اوس د هغې تماشې دی زه هغه ګورم چې راختلې ده که نه. راځئ تاسو هم بولم. دې کې ما لوګان کرلي وایي دي راختلي دي دا وینې لږ لږ راختلي دي یار ټول نه دي راختلي. هغلته یو څو راختلي دلته راختلي پوره نه دي راختلي ټول. بهی نن د جمعې ورځ ده وایي که نه جمعې په ورځ باندې چې نوکونه واړه کوي که نه نوکونه ویښته وغیره ده نو لاعلاجه مرض به در باندې نه راځي. خامخا کوشش کوئ که نه چې نوکونه ویښته وغیره چې که نه جمعې په ورځ باندې واړه کوئ. زما را ملګری چې دی که نه بازار ته ته به نن ځي ډیوټی له خیره ورځ دی دی لکه نه نو بازار ته بیا راځي تا خو زه ځم ډیوټی له ګپ له ته چېرته ځې لکه زما لږ ټک پک دی هغه وړم او کوم بازار ته ځې او بهی نن د دې دواړو کارونو یې زه سره هسې ځم. زما هم په سټوډیو کې کار دی زه به هغه وکړم چکر به ولګو تاسو هم بولو راځئ. او نن انشاءالله زه به دا کار کوم که نه چې د خپلو چرګانو له به خوراک راوړم. زما نه هره ورځ یېري تاسو ته به ووایي که نه زما نن څه کار بېسته دی به چې څنګه راووتم که نه دومره کارونه راته جمع شو. یو خو لومړنی کار راته دا دی چې ویډیو مې لا نه ایډیټ کړ نو بیا مې ویډیو ایډیټینګ کوم لا سټوډیو ته نه یم تللی نو هغه کار راته پاتې دی. او دویمه دا که نه چې زه نن ډېر زیات لیټ راووتم ماسپښین باندې لږ بیا راووتم بلاګ مې مو سټارټ کوم نو وایي زه چې خپل کارونه را نور کارونه کوم خلاصوم ویډیو ایډیټینګ ته ورګارېږم که نه نو مازدیګر به بس بهی ملګری مې رخصت کړو او اوس رالم بازار ته سودا کوم مازدیګر باندې وي. نن ما ته کور سودا زیاته ده بس سودا مې وکړه دې ګاډي ته خېجوم دا ګاډي والا ذکر ده او بس اوس لږ غونډه کار نور پاتې بس سټوډیو ته ځم ویډیو ایډیټ کوم اپلوډ کوم بیا میلاویږي. نو دې ټایم کې سټوډیو ته رالم بهی بلاګ مې ایډیټ کو بس دا اپلوډ کوم کو چېرې نیټ تیز یو اپلوډ کېږي نو ها کو نه اپلوډ کېږي نو بس بیا به سبا ته پاتې کېږي بیا سبا خبرې ترې کوو. اوس ګورو چې نیټ تیز دی کو سلو ورګه ټول ورځ په ما باندې په ټینشن کې تېره شوه. وجه دا وه که نه چې ما ته بلاګ ایډیټینګ اپلوډینګ راته پروت و نو ټول ورځ ټینشني وم خو بهی داسې کار وشو ایډیټینګ مې وکړو اپلوډینګ اوس کوم خو نیټ انتهایي سلو دی نو زه هم پیکیج کوم خو چېرته یوفون والا انټرنیټ تیز دي زما سره پیکیج ختم شوی ټیلنار والا خو انتهایي سلو دی ټیلنار والا پیکیج ته خو هغه سلو دی. ښه نو زه واپس رالم بهی خو نن ویډیو اپلوډینګ چې دی که نه هغه ونه شو بس نیټ انتهایي سلو او ما زه پیکیج کوم خو راتلم په لاره باندې نو تقریبا 4 دوکانونو ته ودرېدم 4 واړه سره پیکیج نه وي نو بس په دې وجه باندې نن ویډیو اپلوډینګ چې دی پاتې شو. انشاءالله که خدای کړی هېرې کړي نو سبا سهار وختي به دا ویډیو تاسو ګورئ ځکه چې سبا سهار به انشاءالله زه اپلوډ کوم کو خیر او بهی نن ما ځان له یو بوک هم راوړو ولسي مبارزه. بهی دا بوک چې دی که نه ما د چا مطلب دغه کړی و وی دا وګوره ډېر ښکلی بوک دی اوس راغلی دی نوی که نه او احمدالله ارچیوال لیکلی دی او دا کتاب چې دی که نه نو ګاندي او باچاهانو نیلسن منډیلا او لیح ولیسا نام هیل داسې نوم دی دې سړي په دې کې د دې ذکر دی د دې چې کومه نظریه وه که نه نو د هغې نظریې مطابق خبرې اترې دي پکې او چې زه یې وګورم که نه کله نو ریویو به له وروسته در کوم چې تاسو مو وګورئ که نه. او بهی نن زما ورور هم د یونیورسټۍ نه راغی تم قسم دی ډوسیر وړه په ځای باندې خوري نه کرپټو کې 100 روپۍ وګټلي. کرپټو یا مارکیټ ډېر ډاون شوی یا چې 100,000 دې چې کله ډېر روپۍ وګټي که نه دې بیا دا خبره کوي مارکیټ ډاون شوی دی ځکه چې اوس زمانه به څوک غواړي مارکیټ ډاون شوی دی. بهی داسې خبره چې موږ د روپۍ غواړو نه خیر دی ګټلي دي لکه ځان له یې کېده نه نو دا ستا ریویور چې کوم دی دوی د نیوز وګوري که نه CPI رپورټ ته وګوري امریکا چې کوم غټ مهنګایي د هغه یې وګوري
موږ سره د خپل ملک غم دی موږ وایو چې لکه مطلب څه چل به کېږي هره ورځ دا دهشتګردي دا کله یو چل دی کله بل چل دی او د سره د امریکې غم دی نه موږ تر امریکې خبرې کوو امریکې ریپورټونه وګورئ موږ امریکې ته نه یو اوسګاریاله نو امریکا چې راټولې دنیا کنټرول کړی چې بای کې مهنګای راځي نو په ټوله دنیا کې به راځي دا ولې داسې خبره ده که نه چې پرون ما ډېر زیات لږ غونډه کې بلاک کړی دی یو څو شاټونه مې اخیستي تقریبا 3 منټه او نن خو مې اړو بلاک کړی نه دی نو داسې کار مې وکړو چې پروني شاټونه او ننني شاټونه مې رایوځای کړو یو بلاک مې ترې جوړ کړو خو تاسو ته پکې پته نه لګېدلې چې کوم پکې پروني شاټونه او کوم پکې ننني شاټونه او زما د بلاګ نه کولو اصل وجه دا وه که نه چې څه خو زما طبیعت ګډوډ او څه زما را کارونه داسې وو که نه چې دومره کارونه وراته چې بس پای کې بلاګ نه کوې نو په دې وجه باندې ما بلاګ چې دی که نه نو هغه ډېر لږ راغلی دی نو خپل نننی بلاګ چې دی که نه نو هغه په دې ځای باندې ختموم نننی بلاګ نه ننني بلاګونه ځکه چې دواړه بلاګونه دي که نه نننی بلاګ په دې ځای باندې ختموم امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوی وي که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان